شینواری سپیکس نه افغانستان ورسس پاکستان فاینل ګوره ټرای سیریز هم دا د خلکو تمام وا مګر وس فاینل به څوک ګټي زما په نظر باندې افغانستان به یې ګټي ګوره زما خپل وطن دی د یو طرف ته بل ماشاءالله سپین موږ سره بهترین سپین دی او دا وکټه تیار د ورته پخیږي نو دغه وخت کې چې وس نه ګټي او وکټ یار سره ریډي دي نو کله به یې ګټي خو میډل لوور اورډر دا د نور ټیمونو خه مضبوطي خه تکړه خلک ورسره وي زمونږ ډیر وخت راسي هم دغه سلسله دا وایر او نو چې کوچز او دا کیپټن دا خلک څه کوي لکه دا باید مونږ د تا هغه وخت راسي 2023 جام راسي فکر کړی وای مګر اټس نیور ټو لیټ نو زه در سره د خپل خوخي ولس کسان شریکوم استاسي د خپل خوخي کسان دا کول هیڅ مشکل نشته خدای چا خپل خوخه لیټس سی اوپننګز ما په نظر باندې صدیق قتل او ابراهیم زادران تیر گیم کې به صدیق قتل او درویش رسولی وای آی ډونټ نو وای نو خیر وان ډاون کریم جنت یس کریم جنت کیش ډراپ کیر میچ کې کریم جنت ای بي ډی ویلر سره به $10,000 باندې قدر سره نه قرض بدر کو در سره شته دی خو لاړ شه ور سره فیلډینګ یا جون ټی روډز ته ورشه په شو ډی ویلیرز وزګار نه جون ټی روډز په ارزان هم در سره سیشن اخلي کیچینګ دیس دغه سی هغه بالینګ خو دې خراب شوی دی ظالم بچا چې کیچینګ هم دغه شونه شایدي او تا کې بیا څه فرق سو نو هیله دا چې په دغه باندې کار وکړي په فیلډینګ باندې دی او دا یو کیچ ډراپ کول نور پرې دی نمبر 4 رحمان الله ګرباز ګوري خلک به فائنل دی او فائنل کې ولې د سیاست بدلای را بدلای ورو راځه خو د سړی ما زما په نظر باندې چې کوم ټیم اوټ اف د باکس تھینکینګ کوي کنه اماغه ټیم ډېر بریاوي راوړي افغانستان ټیم تیرو 3 کالو کې چې کوم لیول ته لاړه هغه په تیرو 15-14 کې نو وتلای نو همدغه سي باید چینجز یو څه د څه چینجز چې هغه ستاره ټیم او پیچ او بیلانس ارس سره برابرېږي نمبر 5 عظمت الله عمرزای یس ډاون د اورډر هغه سي دغه نشي کولای نمبر 6 درویش رسولي کولای شي خو دا اورډر دغه تکته شي چې کله وکټ کومه خطا شي مطلب دا T20 کې باید فلیکسیبিলিټي هي نو نمبر 7 محمد نبی نمبر 8 راشد خان نمبر 9 نور احمد نمبر 10 غضنفر and نمبر 11 هغه د دوی خوخه چې کوم فاز بازار ما ته خدا فاز بازاران ټول د سیده غو نخکاری او هیله د چې فاروقي چې څنګه تیر زله دغه کړو نو د سینې چې په لس گیمونو کې یو کې د سیو کې ته ایز ا مین بالر لوبېږي ته باید هر درې گیمونو کې چې دوه گیمونو کې ټاپ پرفارمنس ورکې نو دغه یو لازمه د خوخي شو ګورو به څنګه چل کی خو کیچز وین د میچز افغانستان هر یو کیچ بنی سي ان شاء الله فل خواري وکي لیټس گو